د پاکستان په تاریخ کې ډېرې میاشتې داسې دي چې په هغه کې پاکستان ته ډېر زیات نقصانونه رسېدلي دي. په دغه ټولو کې سرفهرست د مۍ میاشت ده، ځکه چې په دغه میاشت کې د 9 مۍ د واقعې په شانته داسې یو ډېره دلخراش واقعه مخې ته راغلې وه، او دا داسې واقعه وه چې د دې ټول قوم مذمت کړی هم دی او کوي هم. د دې نه علاوه دسمبر داسې یو میاشت ده چې په دې کې هم پاکستان ته ډېر زیات نقصانونه رسېدلي دي. که موږ تاریخ وګورو نو په 14 او 15 دسمبر 1965 کې په مشرقي پاکستان کې داسې یو سمندري طوفان راغلی و چې د مشرق پاکستان تقریبا د 70 نه 80% پورې څومره کورونه وو هغه یې ټول ملیامت کړي وو او ختم کړي وو. د دې سره سره په دغه کې 15,000 خلک هم وژلی شوي وو. نو دغې واقعې هم زموږ ملک ته او خاص کر مشرقي پاکستان چې اوس بنګلادیش دی دې ته ډېر زیات نقصان رسولی وو، او دغه خلکو کې احساسي محرومي هم ډېره حده پورې پیدا کړې وه، ځکه چې پاکستان د دغې واقعې ازاله په وخت باندې نه وه کړې. د دې نه وروستو چې کومه بله اهمه واقعه مخې ته راغلې وه نو هغه د دسمبر 1970 د الیکشن واقعه وه چې کله په پاکستان کې الیکشن وشو او د دغه الیکشن ریزلټ باقاعده طور باندې حکومت تسلیم نه کړو، او چې کومه پارټۍ دغه الیکشن ګټلی و نو هغه له حکومت هم ورنه کړو. نو د دې وجې نه په دسمبر 1971 کې بله یو داسې واقعه مخې ته راغله چې په هغه کې د پاکستان فوج چې په دغه وخت کې تقریبا د 90,000 نه 93,000 پورې فوج په مشرقي پاکستان کې موجود و، هغو هتیار واردول او پاکستان دولت شو او سقوطي ډاکا په 16 دسمبر 1971 کې واقع شوه. د دې نه بعد په 28 دسمبر 1974 کې د پاکستان په بعض علاقو کې زلزله راغلې وه چې هغې کې د پاکستان هغه علاقې لکه سوات، هزاره او د ګلګت هنزا وغیره ځینې علاقې متاثره کړې وې. په دې کې هم پاکستان ته ښه پوره نقصان رسېدلی و او تقریبا په دې کې 5,000 پورې خلک وژلی شوي یا وفات شوي وو. د دې نه علاوه په 2 دسمبر 1999 کې پولیس ته داسې یو خط میلاو شوی و چې په هغه کې جاوید اقبال نومې یو کس د خپل 100 داسې ماشومانو د قتل اعتراف کړی و او بیا یې هغه تیزابو ته هم غورځولی و. نو دا بله یو واقعه وه چې دا په لاهور کې راغلې وه او بیا دغه کس گرفتار هم کړی شو. د دې نه مخې ته که لاړ شو نو په 2007 کې د دسمبر په 28مه نیټه باندې د پاکستان اولنۍ خاتون پرایم منسټره او چې په دغه ټایم باندې هغه د پیپل پارټۍ یو چیرپرسنه هم وه چې هغې په پنډۍ کې د خپلې یو سیاسي جلسه کوله، هغه هم ویشتلی شوې وه چې په هغې سره نه صرف په پاکستان سیاست کې یو هلچل مچاو شوی و بلکې پاکستان پیپل پارټۍ ته هم ډېر زیات نقصان رسېدلی و. نو دا هم د دسمبر میاشت وه. د دې سره سره په 4 دسمبر 2009 کې هم په پنډۍ کې په یو مسجد باندې خودکش حمله شوې وه چې په هغه کې تقریبا 40 پورې کسان شهیدان شوي وو. د دې نه علاوه دغه میاشت د پښتنو دپاره هم یو ډېر د غم خبر په هغه وخت کې راوړو چې کله په 22 دسمبر 2012 کې بشیر احمد بلور چې د پښتنو او خاص کر د نیشنل پارټۍ یو ډېر سینیر سیاسي راهنما و هغه باندې حمله شوې وه او هغه شهید کړی شوی و. نو دا هم د دسمبر میاشت وه. د دې نه وروستو دغه میاشت یو ځل بیا پاکستان هغه وخت کې غمجن کړو او خاص کر پښتانه یې هغه وخت کې وجړول چې په 16 دسمبر باندې یو ځل بیا د پښتنو په خاوره باندې د پښتنو په سرخار پېښور کې د آرمي پبلک سکول باندې حمله وشوه او په دې کې د قوم بلها ماشومان شهیدان کړل. نو دا داسې واقعات دي چې دا ټول د دسمبر په میاشت کې واقع شوي دي
او همدغه وجه ده چې دا میاشت د پاکستان دپاره یو نیک شګون نه ده ثابت شوی. نو ګورو چې 2024 دسمبر میاشت د پاکستان دپاره تر کومه حده پورې ښه ثابتېږي یا بده، دا به مخې ته پته لګي.